څوک چې درود شریف لولي هر قسمه مشکلات وي. یو عالم ده اوس وفات شوی ده، تقریبا 2000 کې وفات شوی ده، محمد موسی خان روحانی البازی رحمه الله تبارک وتعالی. هغه یو کتاب لیکلی ده البرکات المکیه فی صلوات النبویه. دا یو کتاب یې لیکل، دا ډېر اسماعیل خان و. په دې کې تقریبا 800 درود شریف هغه لیکلی دي. نو چې څوک هغه دا لیکلي 20 فواید ورسره ذکر کړي دي. هلکه چې چا دا کار نه کېږي دا درود شریف ته ولولي، چې چا دا نه کېږي هغه دا درود شریف چې کم مشکلاتو کې ګیري دا درود شریف ته ولولي. الله پاک په دې هغه کارونه کوي. خو وروڼو ما تاسو ته اوله کې یو خبره کړې وه چې دا ایمان او یقین غواړي. ایمان او یقین غواړي. چې ایمان دی وي یقین دی وي هغه کار به الله کوي. ما تاسو ته یو حدیث ولوستو، جناب رسول الله علیه السلام فرمایي چې په عرفات کې د هر چا بخښنه کیږي. دا رسول الله علیه السلام فرمایي صرف د هغه کس بخښنه نه کیږي چې څوک یې چېرې ما خدای نه بخي، نه هغه خدای نه بخي. چې د چا څنګه عقیده وي هغه شانتې عمل ورسره کیږي. نو ګوره عظیمه سرمایه مو تاسو ته چې الله پاک راکړله هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. او رسول الله علیه السلام فرمایي تر هغې پورې به زه راضي نه شمه چې تر څو پورې زما یو امتي په جهنم کې وي. نو چې هغه د مو دپاره دومره مشفق ده، دومره مهربانه ده، نو مو تاسو له پکار ده چې په جناب رسول الله علیه السلام باندې درود شریف ډېر ډېر ولولو.